د بلوڅانو او ټي ټي پي ځانګړو ځواکونو د پنجابي پوځ بیخ ویسته. دواړو په ګډه 25 پوځیان تخته کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلوڅانو 9 پاکستانی پوځیان وژلي. بلوچستان پوسټ رسنۍ راپور ورکړ چې د بلوچستان ایالت د واشک ولسوالۍ په بسیمه سیمه کې تېره شپه د بلوڅ ازادي غوښتونکو ګڼو وسلوالو د پاکستان د پوځ د 328 لیوا پر مرکزي کمپ او د چټک غبرګون ځواکونو پر یو کاروان برید کړی چې په پایله کې د پاکستان د پوځ د یو کپټن محمد آصف په ګډون 9 پوځیان هلاک شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دا د تېرو 10 ورځو راهیسې پر پاکستاني پوځ درېیم لوی برید دی. تر دې وړاندې په مستون کې د پوځ یو ډګروال او په پنجګور کې شاوخوا 20 پوځیان وژل شوي وو. پرون هم په سبي تاګران جهلمکسي تربت او نورو سیمو کې پر پاکستاني پوځ او پولیسو بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ایالت کې د امنیتي ګواښونو له امله انټرنیټ د مسافرو بسونه اورګاډي او بانکونه تړل شوي دي. د شنونکو په باور دا هغه څه دي چې د بلوچستان وضعیت له عادي حالت څخه وتلی دی. بلخوا د ټي ټي پي ځانګړو ځواکونو 15 پاکستاني پوځیان وژلي. د هندوکش غږ سرچینې وایي چې د پاکستاني طالبانو ځانګړي ځواک یعنی SIF 6 تنه سرتیرو جنګیالیو چې په پرمختللو وسلو سمبال و نن سهار د خیبر پښتونخوا د باجوړ ولسوالۍ د ریاست تحصیل په پاټک سیمه کې د پاکستان د پوځ یو کاروان ته کمین ورکړی دی او درنه مرګ ژوبله وراړولې ده. سرچینې وایي پوځي کاروان سیمې ته د عملیاتو لپاره روان و چې له برید سره مخ شو او په ترڅ کې 15 تنه پوځي عسکر ځای پر ځای ووژل شول. ګڼ شمېر نور ټپیان او ترڅنګ د پوځ 3 موټر هم تخریب شول. د معلوماتو له مخې له دې بریالیو عملیاتو څخه وروسته د پاکستاني طالبانو د ځانګړي ځواک 6 تنه سرتیري جنګیالي په خوندي توګه له سیمې څخه په وتلو بریالي شوي دي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دا مهال د پښتونخوا په باجوړ ولایت کې 2000 شاوخوا د پاکستاني طالبانو جنګیالي شتون لري چې په مختلفو عصري او پرمختللو وسلو هم سمبال دي. د یادو 2000 جنګیالیو له ډلې 300 د لیزري قطې او 800 نور د ځانګړي ځواک یعنی SIF غړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.